ما محترمو د دې میډیا په توسط سره او تاسو د ملګرو په توسط سره دا یو پیغام ریکارډ کوو چې د افغانستان کوم حکومت ته امارت اسلامي زمونږ د پاکستان ټول علماء پرونم او نن به جمعې په خطبو کې د هر مؤمن مسلمان دا مطالبه ده چې بس د نور د اهل حدیث او د علماء او د وینو محافظ جوړ شي د دوی وینو ته تحفظ ورکړي دوی هم افغانان دي دوی هم د ستاسو د ملک شهریان دي او ستاسو په ذمه باندې دا ده په تاسو لازمه ده ځکه تاسو د وخت حکمرانان یې تاسو د وخت حاکمان یې الله ستاسو لاسته دا نظام دروړی دی ستاسو په ذمه باندې دا ده چې تاسو به د هر مؤمن مسلمان افغاني چې په افغانستان کې ژوند کوي که ماشوم وي که غټ وي که سپین ږیری وي که ځوان وي که زنانه وي که د هرې نوع سره تعلق ساتي ستاسو په ذمه د هغوی د مال حفاظت د هغوی د جان حفاظت او د هغوی د عزت حفاظت لازم او ضروري ده ځکه د هر حکومت دا ډیپټي چې د هغه شهري دي په امن کې د هغه شهري دي هغه ژوندي وي د هغه شهري دي هغه څوک چې ناحقه طریقه باندې مال وانخلي نو ستاسو هم دا ذمه که چېرته تاسو اهل حدیثو ته تحفظ نشئ ورکولی هغوی ته امن نشئ ورکولی خو ښکاره اعلان وکړئ د سوشل میډیا په ذریعه ښکاره ورته ووایئ چې موږ ستاسو د تحفظ ستاسو د مال د تحفظ ستاسو د جان د تحفظ ستاسو د وینې د تحفظ نه قاصره نه شو کولی هغوی به ځان ته د تحفظ انتظامات برابر کړي دا کومه پالیسي ده دوغله چې یو طرف ته چغې وې د تحفظ یو طرف ته دعوې کوي چې زه به تحفظ کوم یو طرف ته دعوې کوي چې زه به انصاف ورکوم یو طرف ته چغې وې چې انشاءالله دا د عدل نظام دی په والله العظیم د تاسو نه مخکې حکومتونو کې زموږ علما وو د تاسو نه مخکې حکومتونو کې چې امریکایان هغه سره کافر په دې ملک کې په هغه وخت کې زموږ علما وو ټیک ده زموږ دا شیخ د امریکایانو په دور کې هغه جیل تیر کړی هغوی بولې دی خو دومره په بېدردۍ سره یې نه دی قتل کړی بیت یې راپرېښوست په تاسو خو د اسلام نوم پروت دی په تاسو خو نوم د امارت اسلامي پروت په والله العظیم د خلکو هم د اسلام نه زړه تور په والله العظیم خلکو ته اسلام د وحشت په نوم باندې هغه وښودل چې ګینې اسلام داسې د وحشت نه ډک دین دی چې د موحد سړي ژوند به پکې ګراني امارت اسلامي داسې د وحشت نوم دی چې د موحد ژوند به پکې ګراني دا تاسو ورته وښودل زموږ امید دی چې انشاءالله حکومت به زموږ په دې مطالباتو باندې زموږ د دغه غرونو سره پوره تعاون کوي د هغوی قاتلین به زر تر زره ګرفتاروي که چېرته دا قاتل ګرفتار نشو خو دا خو بیا ښکاره خبره ده یاره هر سړی روټۍ خوري مونږ خو څه څارویان نه چې ګیا خورو زموږ په دې سترګو باندې خاورې مه راټوئ په بنا سترګو مونږ ته پټۍ مه لګوئ د رڼا ورځ نه مونږ ته توره شپه مه جوړوئ مونږ دومره مه بېوقوفه کوئ مونږ ته دومره د سپکو نظر مه کوئ دومره د بېوقوفانو نظر مه کوئ چې هلته یوم نشو دوم نشو دریم نشو څلورم نشو پنځوسم نشو سلم نشو د زراو نه تعداد واوړېدل دا قتلېږي یار دا د چا ذمه داري ده دا څوک کوي ته تپوس نه شي کوی دا ستا په حکومت باندې سوالیه نشانه که ته یې تپوس نه کوې د شیخ د قاتلینو تپوس دې ونه کړه یاد وساته د الله داسې بندګان هم شته الله داسې غیرتي ذات دی چې ما او تا ته یې غیرت راکړی دی هغه الله به څونه غیرتمند ما او تا چې غیرت کوو دا غیرت پیدا کړی الله دی ما او تا ته یې راکړی الله دی الله رب العالمین دا قانون دی ډېر غیرتي ذات دی ګورئ هغه به په دې خپل بنده خپله غیرت وکړي او هغه سبق به درته په دې دنیا کې هم وښیي او په ورځ د آخرت به هم درته وښیي چې یاد به یې وساتي زر تر زره د شیخ قاتلان ګرفتار شي او سرعام د هغه سزا ورکړی شي کوم چې د قاتل سزا ده سرعام د پانسي کړی شي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم سرعام یې راوباسئ داسې چاړې پکې خښې کوي داسې په چړو باندې ووهئ لکه څنګه چې 26 ګزاره زموږ شیخ په چړو والي داسې چې دا مرۍ کټ کوي لکه څنګه چې زموږ د شیخ نه کټ کړې ده داسې په بېدردۍ باندې ووجنه د خپلو بچو په مخ کې
د ښځې په مخ کې د افغان ولس په مخ کې د امت مسلمه په مخ کې د شیخ سردار ولی قتل صرف د افغانانو د یو فرد قتل نه دی، دا د امت د سپه سالار او د نماینده قتل دی، د الله د ولی قتل دی، زمونږ د رهبر قتل دی، زمونږ د پلار قتل دی. شیخ سردار ولی زمونږ د پلار په مثل باندې شیخ سردار ولی موږ ته عقیده راښودلې، شیخ سردار ولی موږ ته قرآن راښودلې، موږ ته حدیث راښودلې، موږ یې د الله نه خبر کړي. د افغانستان په هر ګاډي کې به ډریور د شیخ سردار ولی سیرت لګولی. د افغانستان د ایف ایم هر کور کې به د ایف ایم دا ټیشن لګېدلی په ریډوانو کې، زنانه او نارینه او ماشومانو به غوږ کېښوستې د شیخ سردار ولی رحمه الله ترجمې. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر کوټه کې، په هر کور کې، په هر لاره کې، په هر ګاډي کې به د شیخ بیان لګېدلی او دا به یې اورېدل. تا امت مسلمه د داسې یو د الله له ولي نه محروم کړو. او علما کرام بیا داسې علما دا خو اصم د الله اولیاء دي، ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ستاسو امام، زمونږ امام امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي رحمه الله د دې دواړو دا قول دی: ان لم يكن العلماء اولیاء الله فليس لله ولي. ته خو به یو پیر پسې راځې او پیر به دې نیولی دغه بېدینه او جاهله پیر به ته د الله ولی بولې. یاد وساته یقیني د الله اولیاء هغه څوک دي؟ ان لم يكن العلماء علماء اولیاء الله اولیاء الله نشي فليس لله ولي. د په مقدس مکه د الله اولیاء ډوله شته دی، نو د الله ولی شهید شوی دی. ټول مسلمانان زما د عامو مسلمانانو نم دا اپیل دی چې هغه ټول د دې دپاره برپور کمپین وچلوئ، ښه برپور حصه وچلوئ، یو اواز اوچت کړئ. موږ خو نور څه نه شو کولی، ډېر کمزوري، کم از کم دومره خو کوی شو که نه یار چې په دې سوشل میډیا باندې یو الفاظ ولیکو ورته وویو چې د شیخ قاتلان دې ګرفتار شي، شیخ ته دې انصاف ورکړی شي. او د دې دپاره چې بیا سبا څوک داسې جرأت ونه کړي، د دې دپاره چې بیا څوک د کوم افغاني رور قتل ونه کړي. دا خو نن په موږ راغلی ده، سبا به د بل مسلک عالم قتل شوی. په والله العظیم موږ ته منهج دا درس راښودلی، موږ د هر عالم په درد باندې دردېږو، موږ د هر عالم په شهادت باندې کړېږو. ستاسو شیخ الحدیث دا کوړه خټک سمیع الحق مولوي صاحب چې شهید شو، قسما بالله چې زموږ ټول اهل حدیثو د زړه د چغو اوازونه را ایستل، دومره د خفګانۍ اظهار یې کړی. موږ خو ستاسو په علماو باندې همداسې دردېږو لکه د خپلو علماو په مثل. راځئ تاسو هم زموږ په دې علماو باندې ودرېږئ، تاسو هم زموږ د علماو سره ودرېږئ. موږ ته انصاف راکوئ، موږ ډېر کمزوري ګورئ، موږ به الله ته متوجي، تر هغې پورې به الله ته متوجي. په منځونو کې به هم سوال کوو، د تهجد په منځ کې به هم سوال کوو، د فرض د مونځ نه مخکې به هم سوال کوو، د فرض د مونځ نه پس به هم سوال کوو چې الله قاتلین یې گرفتار کا، الله قاتلین یې راونیسه، د قدرت موافق معامله ورسره وکړه. الله دې د شیخ مغفرت نصیب کړي، الله دې موږ ته ټولو ته صبر راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.